د الله محمد غضنفر دپاره تازه بدخبر. الله محمد غضنفر د چمپیونز ټرافي سیالیو څخه بهر سو. الله محمد غضنفر چې په ملا کې درد لري، ټپ لري، نو نسي کولی چې په چمپیونز ټرافي سیالیو کې ولوبېږي او د ډاکټرانو د سپارښتنې سره سم 4 میاشتې د هر ډول کرکټ څخه بهر سو چې په 4 میاشتې دوران کې د هند آی پی ایل هم ترسره کیږي. نو شای الله محمد غضنفر آی پی ایل هم له لاسه ورکړي او دغه سترې سیالۍ هم له لاسه ورکړي. د پر ځای باندې بل ځوان توپ اچوونکی ننګیال خروټي چې مخکې په احتیاطي لوبغاړو کې و، اوس په اصلي لوبغاړو کې واخیستل سو. نو الله محمد غضنفر دپاره واقعا بد خبر دی. یو لامل یې دا دی چې افغان لوبغاړي هیڅ وسایي نه کوي، هیڅ استراحت نه کوي، بس یو لیګ خلاص سوی نه وي، دوی بیا په بل لیګ کې لوبېږي. همدغه الله محمد غضنفر و چې یوه ورځ به د الف لوبډلې سره لوبېدی، بله ورځ به د دوبۍ په ټي10 لیګ کې لوبېدی. نو ځان ته هیڅ توجه نه کول، هیڅ استراحت یې نه کوي، بس پیسې پیسې پیسې. خو هر چا ته خوند ورکوي، خو اوس دې په ځان څه وکړه. دومره غټ ټورنمنټ دې د لاسه ورکړ او آی پی ایل چې د نړۍ په کچه لومړی بهترین لیګ دی، هغه هم د لاسه ورکوي. نو هر افغان لوبغاړي ته پکار دی چې دومره د پیسو شوق هم ونه کړي، دومره هم ځانونه د پیسو لیوني جوړ نه کړي چې یوه ورځ په یوه لیګ کې لوبه ترسره کوي، بله ورځ په بل لیګ کې لوبه ترسره کوي. داسې هم سوي دي چې په یوه ورځ یې سهار په یوه لیګ کې لوبه کړې وي او مازدیګر یې په بل لیګ کې لوبه کړې وي. نو بیا به مو راتلونکي همدغسې وي چې اوس به 4 میاشتې د هر ډول کرکټ څخه لرې، آی پی ایل دې د لاسه ورکړ، چمپیونز ټرافي دې د لاسه ورکړه، همداسې چې د افغانستان سیریزونه پلانېدل هغه دې د لاسه ورکړل. نو نور افغان لوبغاړو ته پکار ده چې دغسې ونه کړي. راشد خان عملیات ترسره کړل، نوین الحق عملیات ترسره کړل، همداسې نور لوبغاړي ابراهیم ځدران عملیات ترسره کړل چې د هر ډول کرکټ څخه 2 میاشتې مسلسل لرې پاته وو. نو که خدای نخواسته نور لوبغاړي هم دغسې کوي، ځان ته پام نه کوي، استراحت نه کوي، د پیسو لیونتوب کوي چې پیسې څومره ډېرې سي، نو بیا به د هغوی دغه حال وي، د هر ډول کرکټ څخه به د ډېر وخت لپاره لرې پاتېږي. نو خدای دې وکړي چې دا زما خبرې در باندې ونه غمیږي. دا خبرې د افغانستان لپاره کوم، نه ستاسو ګټه ما ته رسیږي، نه زما ګټه تاسو ته رسیږي. نو څه چې تاسو کوئ، لوبې کوئ، ویاړونه راوړئ، د افغانستان لپاره یې کوئ، او زه چې هم کومې خبرې کوم دا د افغانستان د ګټې لپاره کوم.